راختلی چې سحر د ازادۍ ده. د زمري څلېرویشتمه د امریکا لپاره د ماتې او افغانانو لپاره د سترې فتحې د زیري ورځ. پوره 3 کاله وړاندې افغانانو په دغه ورځ خپلواکي ترلاسه او له غرب څخه راغلي اشغالګر پوځونه یې تېښتې ته اړ کړل. یاده ورځ نن د کندوز ولایت د مرکز په ګډون د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې هم په پوره شور او ولولو سره ولمانځل شوه. د دې ولایت ځایي چارواکي د زمري 44مه د هیواد په تاریخ کې زرینه ورځ وبلله او زیاته یې کړه چې امریکایي اشغالګر افغان مجاهدینو د نظامي ځواک پر مټ مات کړل او پر وینا یې اوس باید ټول افغانان منځته راغلی اسلامي نظام د پوهې او قلم له لارې وساتي. الله پاک دې وکړي چې دغسې ازادي دایم وخت ولرو او هغه مسلمانانو چې په دې لاره کې تکلیف کاږلی، زحمتونه یې کاږلي، قربانۍ یې ورکړي، الله پاک دې هغوی ته نعم البدل په دنیا او آخرت ور نصیب کړي. له دې سره یو شمېر علمای کرامو چې یا د لمانځغونډه کې یې ګډون کړی و د افغان مجاهدینو تیرې قربانۍ او سرښندنې د قدر وړ وبللې او له ټولو خلکو یې وغوښتل تر څو له حاکم نظام سره اوږه په اوږه د هیواد د پرمختګ او سوکالۍ لپاره کار وکړي. ولی اهل حق و مؤمنین به این باورن که این پیروزی خون بر شمشیر پیروزی حق بر باطل بود که با ذلت و خواری آمریکایی که خدایی دعوای خدایی روی زمین را میکردن با ذلت و خواری شکست خوردن توسط دستان و عزم و همت فرزندانی سرزمین به نام افغانستان. د زمري 44مه په داسې حال کې لمانځل کیږي چې 3 کاله وړاندې امریکایانو او متحدینو یې په افغانستان کې له 20 کلنۍ خونړۍ او ناروا جګړې وروسته خپله ماتې ومنله او په ټول هیواد کې د افغانستان اسلامي امارت سپین بیرغ رپان شو.